سلامونه ملګرو، ستاسو ورور عبدالغفور غفوري مونن د یو نوي ویډیو سره راغلی چې څنګه د انټرنېټ نه هر قسم هر یوه ویډیو را ډاونلوډ کړو، که هغه ويټوب وي، فیسبوک وي، ټیک ټوک وي، که هر یو شی چې د هغې نه موږ ډېره اسانۍ سره او په اعلی کوالټۍ سره ویډیو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړو. د دې دپاره تاسو ته ما یو اپلیکیشن راوړی دی، د هغې لینک به تاسو ته د ويټوب په چینل کې ډسکرپشن کې میلاو شي او د فیسبوک په پیج کې به په کمنټ کې درته میلاو شي. نو هغه تاسو ځان ته ډېر په اسانۍ را ډاونلوډ کړئ او د هغه نوم دی ویډمیټ. تاسو به ورسره انشاءالله چې بلد هم اوسئ، خو چې کوم دوستان نه وي ورسره بلد د هغو ته مې په ډسکرپشن کې لینک راوړی دی، نو بس ځان ته یې را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته دی، دا به په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي، د هغې نه را کاپي کړئ. او اوس درته طریقه ښیم چې څنګه د فیسبوک نه هر قسم یا د ويټوب نه یا د ټیک ټوک نه د هر یو شي نه هر قسم ویډیو موږ ځان ته ډاونلوډ کړو. د دې دپاره به دا ویډمیټ تاسو را ډاونلوډ کړئ، چې د ډاونلوډ هم که به دا تیار ساز دی، چې اوکې هم که دغه شان دی به راشي، دې کې څه مشکل نشته دی، ډېر اسانه، بس صرف را ډاونلوډ که تیار پالېږي نور خپله موبایل کې. اوس راځو چې څنګه دې ویډیو د ويټوب د فیسبوک نه را کاپي کړو، بیا د ويټوب نه هم درته ښیم چې ويټوب نه یې څنګه را کاپي کړو. د دې دپاره به راشو اول فیسبوک ته. فیسبوک ته ترې راغلو، ویډیو به اول خوښه کړو. اوس دغه ویډیو ده، دا خوښوو. دې دپاره به تاسو دا شیر ووایئ، چې کومه ویډیو هم خوښه شوله نو شیر به ووایئ. شیر هم چې وواله داسې به لاړ شي، داسې به لاړ شي. دغه بټنه ګوري مور، مور به وکې که مور دا درته ښکاري. مور هم چې وکې که د دپاره تاسو ته ډېر سامان ګوره ټول لا ښکاره شو، چې هر یو شي ته دا شیر کې مثال. تاسو به راشئ دلته په ویډمیټ باندې کلیک وکړئ. په ویډمیټ هم چې کلیک وکړو، په ویډمیټ هم چې کلیک وکړو، دا په ګوره اوس د فیسبوک ویډیو دلته راځي، ډېره په اسانۍ او ډېره په اعلی کوالټۍ سره کاپي کولی شئ. دا هغه شی نشانۍ چې ورکړې دا به اوکې کړي. دوستانو بیا درته ښیم، دغه چې د اوکې کړه کلیک دې کړه، دلته تاسو ته ګوره راله، که MP4 یې اوکې کوئ، که MP3 ته کوئ، که اعلی کوالټۍ سره چې کومه یې تاسو زړه خوښوئ، دا 360 کوالټۍ کې کاپي کېږي. په که دا اوکې کړئ، که دا لاندې ده چې دا 400 کوالټۍ کې ده، ورسره دا بره چې دا 140 دی، یعنې وړوکی سکرین ډاونلوډ کوئ، غټ کوئ، او که دا کوئ MP3 دی نو بس ډاونلوډ به کلیک کاږئ. ډاونلوډ هم چې کلیک کړه، ډایرکټ دا بس روانه شوله ویډیو. تاسو ته ښکاري چې دا ویډیو روانه ده ښه په تیزۍ سره او ډېره ژر به تاسو ته کاپي شي. دوستانو تاسو وکړه چې په ډېر په اسانۍ سره ویډیو ویډمیټ ته کاپي کېږي او روانېږي. اوس راځو ويټوب ته. همدا قسم ويټوب کې چې کومه ویډیو یې تاسو خوښه شوله، اوس د BBC پاڼه یې ما خوښه شوله، زه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم. دا دې پسې به مې شیر ووایي، چې شیر دې وویل ډایرکټ به راشي ویډمیټ له. ویډمیټ له چې رالې اوکې به یې کوي، چې اوکې ده که مکه هغه شی راځي او ډېره په اسانۍ او ډېره په ښه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ویډیو ډېره په 5 منټو نه هم زر کاپي کېږي. نو دغه طریقه استعمال کړئ، انشاءالله تاسو مشکل به حل شي. همدا قسم که تاسو ټیک ټوک نه کوم یو ویډیو خوښه شو، ټیک ټوک نه کاپي کوئ، ټیک ټوک نه هم کاپي کولی شئ. دا
راخوښه ده دوستانو دې پسې به هم شیر وي چې شیر دې ووایي ډایرکټ راشه ویډنټ له دا د تاسو ته هر څه راله که دا لینک دی کاپي که لینک هلته ویډمټ کې وکیا که هم انشاءالله ډېره په اسانۍ سره هر یو قسم ویډیو ډاونلوډ کېږي او که نیټ نو بس کاپي دې نه کړه لینک ډایرکټ ویډمټ وکیا که او ډېره په ښه کوالټۍ سره تاسو کولی شئ چې هر قسم ویډیو ډاونلوډ کړئ نو په دې هیله چې ویډیو م خوښه شوي وي که ویډیو م خوښه شوي نو زموږ چینل پښتو انټرنېټ زده کړه سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ ويټوب په او د فیسبوک په اړه مو خوښه کړئ مننه ستاسو ورور عبدالغفور غفوري